د امن پیغام یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او احترامات. هیله لرم چې روغ جوړ به یاستئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده روژه ده، په یوې مهمه موضوع باندې در سره یو څو دقیقې بحث کول غواړم. آیا کله مو فکر کړی یا مو لیدلی دي چې یو څوک د اذان د سهار اذان سره سم اوبه څښي یا ورسره نور خوراک کوي؟ خامخا مو لیدلی دي. نو د اذان حکم درته وایم چې دا کله چې کیږي یا په اصطلاح د وخت نه مخکې که چېرته اذان وشي، اذان چې دی په خپل وخت باندې کول سنت دی، خو که چېرته په وخت نه مخکې وشي بل اذان در باندې چې دی دوهم اذان کول بیا په مؤذن باندې واجب شوه. خو که چېرته هغه اذان په خپل وخت کړی وي او تا دلته روژې نه درس پورته کړی وي یا په اصطلاح د صبح صادق نه راوروسته دې روژه خوړلې وي، نو ټوله ورځ به یوازې یو لږه در پاتې وي. او که چیرې هغه اذان په خپل وخت نه وي کړی او د صبح صادق د راختو نه وړاندې اذان کړی وي، نو هغه باندې دوهم اذان بیا چې دی واجب دی. مطلب که تاسو سهوه شوي یاستئ، روژه مو خوړلې او که هغه سهوه شوی وي، اذان دوهم ورباندې واجب دی. نو ډیر احتیاط کوئ چې تر اذان 15 یا 10 دقیقې وړاندې مو روژه بنده کړئ او هسې نه خدای مکه بیا یوازې ټوله ورځ کې لوږه در پاتې وي. نو زمونږ دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نور ملګري هم ورته راوبلئ. زه شیر بهادر اشنا یم.